بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اویس کرنی یم د یو عبرتناکې ویډیو سره تاسو ته مخاطب یم. په جاپان کې یو سړي د وړوکوالي نه دا غوښتل چې زه ځان نه سپی جوړ کړم. سپی د ځان ته ولې منتخب کو چې زه ځان نه ولې سپی جوړ کړم؟ ولې چې زموږ په معاشره کې تاسو ته څونه معلومه ده موږ سپي ته چې کوم دی وفادار وایو، خو چې کله زموږ سپی یا موږ چې کوم دی سپی ووینو هغه چې کوم دی لیونی وي نو تاسو ته پته ده چې بیا ورسره موږ کوم عمل کوو. مینوالو دا ویډیو راسره وګورئ. دا عمل څنګه سٹارټ کو؟ دا سړی و د جاپان خو د برازیل یو آرټیسټ سره خبره وکړله. د هغه نوم و روډریګو براګا. روډریګو براګا سره په $16,000 باندې خبره وکړه چې د دې نه پاکستاني 50-60 लाख روپۍ جوړیږي. روډریګو براګا دا آفر ایکسپټ کو، خو ده ته د یو سپي ضرورت و. د کم سپي سلیکټ کو د دې سړي دپاره د جرمن شیپرډ سپي سلیکټ کو. چې کله د سپي واغستو نو د هغه سپي نه مخ کټ کولو، نو د نشه ورکړله او د سرجري یا د اپریشن په ذریعه باندې هغه د سپي نه چې کوم دی مخ لرې کړو او همدغه د سرجري او د اپریشن په ذریعه باندې انسان ته دا مخ ولګېدو، هغه پسې وګنډلو او د بدن چې کوم ویښته و هغه هم د اپریشن په ذریعه باندې انسان ته ولګېدو او یو څو غنټې چې تېرې شوې او دی هوش کې رالو نو دی چې کوم دی مکمل سپی و. الله تعالی قرآن کې فرمایلی دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان ډېر زیات ښکلی پیدا کړی دی. کله چې فرشتو انسان جوړ کړلو نو د هغې مخ چې کوم دی هغه الله تعالی په خپله باندې جوړ کړی دی، نو ځکه الله تعالی انسان ته ډېر زیات ښکلی ویلی دی. او دا هم درته پته ده چې په کور کې بغیر څه ضرورته سپی وي نو هغه کور کې د رحمت فرشتې نه وي. نو مینوالو مطلب مې دا دی چې اسلام او الله جل جلاله مونږ له کومه مرتبه راکړې ده او کوم مقام یې راکړی دی نو د دې مونږ الله تعالی نه شکر ادا کوو او بار بار بیا ادا کوو. تاسو هم دا ویډیو وګورئ او نور مخکې شیر کړئ چې هر انسان د الله تعالی شکر وباسي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.